خدای پاک دې موږ ټول د خپل حذابه څخه وساتي. دوستانو نن په اسلام آباد کې ډېره تیزه ژلۍ وسوه چې په دې کې په سوو موټرانو ښې مات شوې او ډېر زیات تاوانونه یې ورسوو. دغه د الله پاک له طرفه یو پیغام دی چې دغه زموږ په پاکستان کې کم روان حالات دي، کم ظلمونه دي، کم د پښتنو سره روان کم ظلمونه دي، کم د بلوچستانو سره، کم په پاکستان کې پر عام ولس او پر عوامو باندې کم ظلم روان دی. شاید کېدلی شي دا د الله پاک یو کوچنی جټکه وي چې اسلام آباد ته یې ورکړې وي. په اسلام آباد کې پر خلکو باندې ډېر وهم تېر سوی و او د ډېرو موټرانو ښې ماتې سوي وې. زموږ مسلمانان خو داسې دي چې د تکلیف په ځای کې الله پاک په یاد ورځي، دغه یې دی له بیا الله پاک په یاد نه ورځي، نه د الله پاک څه دی ډېره بیره په زړه کې لري. نو راځئ په دغه ویډیو کې تاسو وګورئ چې په اسلام آباد کې نن څنګه ژلۍ وسوه او د څومره موټرانو ښې مات کړي او د خلکو نظر څه و. راځئ ټول تفصیل په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. ये तो सारी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं काशिफ भाई। पूरे बच्चे आए थे भाई, सारी गाड़ियां अपनी का भी बैग, सारी गाड़ियां टूट गई हैं, सारी गाड़ी। कैसर वाली भी टूट गई है, ये तो इधर तो सारी गाड़ियां टूट गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कैसर भाई मख के टोल कवरून मख के फ्रंट शीशा में माता था कैसर भाई। ये देखें जी हमारी गाड़ियों का हाल देखें, ये इधर झाला भारी हुई है सख्त किस्म की। शीशी दी पकेगा ना।